السلام علیکم. کله چې موږ ماشومانو ته ووایو چې دا انسه ووایه نو هغوی ویلی شي. داسې وړې وړې انسې هغوی په اسانه باندې ویلی شي. لکه دا دی 545 3240 دغه شانتې دا دی 33450. او چې کله موږ ماشومانو ته ووایو چې داسې غټې انسې ورته ووایو چې دا ووایه نو هغوی دا نشي ریډ کولی نشي ویلی. نو د دې اسانه طریقه په دې ویډیو کې به تاسو درښیم چې ټول نه اسانه طریقه څه ده چې په اسانۍ سره ماشوم دې ته وګوري او هغه ووایي. نننی زموږ ټاپک دی چې هاو ټو ریډ لارج نمبرز، څنګه به موږ غټې غټې انسې په اسانه طریقې سره ووایو. نو اولنی سټپ دا دی چې ماشوم ته ورته ووایې چې دا یاد کا 1000 میلیون بیلیون ټریلیون 1000 میلیون بیلیون ټریلیون. چې دا ماشوم ښه یاد کو، دا په 100 پیره ووایې چې دا کله ماشوم ښه یاد کو. د هغې نه پس دا موږ سره انسه ده، دا موږ سره یوه غټه انسه ده. نو د دې د ویلو طریقه څنګه ده، دا به څنګه ماشوم وایي. نو ټول نه مخکې به ماشوم ته ته ووایې چې دې کې کامې ولګوه، پوټ کاماز. نو ټول نه مخکې به کامې ولګې او ماشوم ته به دا ووایې چې 3 هندسې پس کامه لګي. نو اولنی سټپ دا شو چې کامه به لګې د ښی سایډ نه به شروع وکړي. 3 هندسې پس کامه ده، نو دلته موږ کامه ولګوله، دلته دلته او دلته کامې ولګېدې. اولنی سټپ دا شو چې کامه به ولګې. چې کامې ولګېدې نو د هغې نه پس به ماشوم ته ووایې چې د اولنۍ کامې سره چې کوم تا یاد کړي 1000 میلیون بیلیون ټریلیون، نو د اولنۍ کامې سره به ولګې ولیکې دلته 1000. ښه، د دویمې کامې سره به ولګې 1000 پسې میلیون. د درېمې کامې سره به ولګې بیلیون او د اخرنۍ کامې سره به دلته ولګې ټریلیون. دا مونږ وکړو. بیا دا ماشوم په خپله هم کولی شي، خو اول کې به په دې طریقه باندې هغه ته وایي چې دا ورته ولیکه. بیا به چې ته کله دا شروع کړې نو د دې سایډ نه به د دې ریډینګ شروع کړې چې وایې نو دې سایډ نه به وایې. ماشوم ته به دا وایي چې دې سایډ نه به وایې. نو موږ دا وړې وړې انسې خو ماشوم ویلی شي که نه. دا دی 325، دا دی 639، دا دی 243، دا دی 212، دا دی 321. نو دا وړې وړې انسې خو ماشوم ویلی شي که نه. نو بیا به ماشوم ته دې طرفه شروع وکړه، نو هغه به دې طرفه ریډینګ شروع شي. ورته وایه دا ووایه، دا دی 325 او بیا پسې دلته دی ټریلیون، بیا 639 بیلیون، 243 میلیون، 212,000 او 321. نو په دې طریقې سره ماشوم بیا دا ویلی شي. بیا دې لیکلو ته هم ضرورت نشته وروسته، بیا ماشوم په خپله دا ویلی شي. هغه چې داسې زر کامې ولګوي نو داسې 1000 میلیون بیلیون ټریلیون او په دې طریقه باندې ماشوم په اسانه سره غټې غټې انسې هم ویلی شي.